وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کافر ته سړی زکات ورکي، ته فکر کوي چې دا به مسلمانی فقیر ده، تا ته معلومات نه وي چې دا کافر ده، نو چې زکات ورکي بیا بل وخت معلومات درته وسی چې دا خو کافر ده، نو زکات یې سوی ده که نه؟ نه محترمه. علامه اشرف علي الطحانوي رحمه الله په مختصر فی الفقه الحنفي په دې کې دا مسئله ذکر کړې ده محترمه. وان ظهر بعد الدفع انه کافر لم تصح. نسی کیږي وروره. الله پاک د روح 240 صفحه د الله پاک د روح جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور وایي پوښتنې کړي چې سورة الانعام کې الله عز وجل وایي چې د ما بې اجازې و پاڼم نسی کورېدلی، او بیا بل کې وایي چې ما انسانانو ته اختیار ورکړی ده. نو دی وایي چې دا کوم ګناهونه انسانان کوي دا انسانانو په اختیار کې دي؟ و محترمه، د انسانانو په اختیار باندې دي، الله اختیار ورکړی، الله په دې راضي ده. نو بیا معتزله سوال څوک سوال وکړي چې نو خو بیا خو ګناه دی الله په رضا ده. نو یو محترمه رضا په قضا باندې ده، یو رضا په مقضا باندې ده. رضا په قضا باندې دا د الله هغه ده راضي ده په دې باندې، اما په مقضا باندې الله نه ده راضي محترمه. دا یو ډیر علمي بحث ته محترمه. زه فکر نه کوم چې د واتساپ له لارې نه په اسانه پوه شي. د مونږ د تقدیر په اړه مشکات کې مونږ کوم بحث چې کړی د هغه د سره واوره انشاءالله. هغه سوال ځکه درس که مو ویلی هغه ټول تحقیق چې واوري ته په خبر پوهېږې ورور. الله دې جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا بعضې خلک په د انټرنیټ کې یو څوک یوه خبره وکړي دی اشاره ورکوي، کله د زړې کله د لاسي کله داسې کله هغسې، نو دا څنګه دي محترمه؟ بعضې شیان باید په دې کې یو علمي بحث وسي. الله عز وجل دې وکړي چې په دې باندې بحث د مرکزي دارالافتا د امارت اسلامي نه په دې باندې بحث وسي چې په دې کې کمې علامې هغه د کفارو نښې دي، خاص شعائر د دوی دي، او کمې نه دي. نو د موږ داسې وي محترمه وروره چې مصروفیت مو بیخي ډېر وي، در سره دا ټول کارونه نه کیږي محترمه وروره. بعضې صحیح ده باید وسي تحقیقات، بیا هم نوي تحقیقات کوو، خو وخت دومره را باندې مختصر سي وروره چې دې ته فرصت نه راته پیدا کیږي چې موږ په دې باندې تحقیق وکړو. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې وایي ما د تا سره ډېر محبت ده، نو د محبت د وجې نه زه د تا لهجه استعمالوم، دا خو به شرعا ناروا نه وي. محترمه علما لیکي وایي غیبت دې ته ویل کېږي چې څوک د چا غوندې غږیږي، د چا غوندې لهجه کوي، د چا غوندې تک کوي، دې ته غیبت ویل کېږي. خو دا هلته چې د هغه خوښه نه وي بیا جایز نه ده، که د هغه خوښه وي بیا جواز لري. نو محترمه وروره د ما درته خوښه ده، الله پاک د روغ جوړ لره، خو داسې نه چې دا لهجه داسې حالت ته وکړي چې خلک بیا داسې فکر وکړي چې دا مثلا یوه فتوا یو وخت کې صادره کړي، یوه خبره وکړي چې هغه په ما روا نه وړي، خبره دې تا وي په ما روا نه وړي. نور درته اجازه ده وروره، الله دې محبت قبول که، الله مو دې په جنت کې یو ځای کړي، الله پاک دې روغ جوړ لره وروره. وعلیکم سلام. یو ورور د ایران نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې موږ کوم غڅې لرو د شوي، معنا هغه مو بیت الخلا هم ده، هلته اودسونه هم کوو، هلته مونځونه هم کوو. محترمه وروره ما په دې باندې مخکې بحث کړی، رسول صلی الله علیه وسلم وی حدیث ته د ابو داود شریف د نورو حدیثو کتابونو کې هم شته چې تاسې په هغه ځای کې چې اودس کوئ یا غسل کوئ هلته تاسې تشې میتیازې مه کوئ. خو دا علما شارحین وایي هلته چې دغه میتیازې چې کوي دا یا دغه اوبو چې غسل کوي دا لاره ونه لري د وتلو. نو دا د رسول الله سلام زمانه وله. اوس زمانه کې محترمه چې کله ته تشې میتیازې وکړي یا قضی حاجت وکړي چې اوبه پرې واچوي نو هغه ځای پاک سو، نو بالکل دا اوس زمانه کې دا محمل نه ده محترمه. علامه بدرالدین العینی رحمه الله په عمدة القاری کې هم لیکلی، علامه خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله بذل المجهود کې، نورو شارحین هم دا خبر کړی ده وروره، پروا نه کوي هېڅ خبر نه ده. هغه حالت کې ده
پخوا زمانه کې هغه زوړ افغانستان چې و مثلا نو یوه ډبره به په حمام کې ایښې وله په هغه به یې غسل کاو نو هغه به اوراو به هم داسې چندان نه و سیمټ به هم نه و هغه حالت کې دا مسئله ده ځکه چې تشې میتیازې وکړي هغه وځي نه نو چې ته غسل اودس کوي نو هغه اوبه څاڅکي تا ته در الوځي او ما اوس زمانه کې خو دنیا ډېر پرمختګ کړی ده وروره الله پاک دې روغ جوړ لره